سلامونه او احترامات ملګرو. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، هر چاته خپل وطن، خپله ژبه، خپل کلتور، خپل لباس، خپل جامې ډېرې زیاتې ګرانې. او هر کله چې یو کس خپل وطن پرېږدي، پردي وطن ته لاړ شي، نو بیا ورته خپل وطن، خپل جامې، خپل کلتور دا ورته ډېر زیات یادېږي او دته احساس کېږي چې د ژبه، د کلتور، د وطن څومره ښکلی دی. دغه وجه ده چې موږ او تاسو دلته په اروپا کې کله کله هر کله چې موږ او تاسو داسې موقع پیدا کېږي، نو موږ کوشش کوو چې د خپل وطني لباس واغوندو، خپل کالي واغوندو. او زړه مو غواړي چې دغه خپل کلتور، خپل کالي، خپل جامې، خپله ژبه نورو خلکو ته وښیو. او موږ په دې باندې ویاړو، دا زموږ افتخار دی. موږ غواړو چې دا دنیا ته وښیو، موږ غواړو چې دا دلته نورو خلکو ته وښیو. خو هر څه که هغه زموږ او ستاسو کلتور دی، که هغه زموږ او ستاسو ژبه ده، که هغه زموږ او ستاسو جامې دي، هر څه خپل ځای او خپل وخت لري. دغه خبره دې په اړه باندې کوم چې زه دلته څو ځلې ما داسې ولیدل، دلته په اداراتو ته زه لاړ شم، نو موږ او تاسو ګورو چې اکثرا زموږ او ستاسو وطنوال خپل رسمي کار دپاره یو ادارې ته په سهار کې خپله یو رسمي رندیو وخت لري، دی هلته په خپلو کالو کې راځي. نو دا داسې لږ شانتې بې خونده کار دی. یعنې هر کله چې تاسو یو رسمي ادارې ته ځئ، یو رسمي کار دپاره ځئ، نو بیا کوشش وکړئ چې په خپلو کالو کې تاسو هلته مه ځئ. لکه څرنګه چې ما په سر کې ویلې چې هر چاته خپل کلتور، خپلې جامې ډېرې زیاتې ګرانې دي. دغسې ما ته هم خپل لباس، خپل وطن، خپله جامه، خپله ژبه ډېر زیات ګران دي. ځکه خو زه نه غواړم چې یو وطندار، زه یا بل وطندار داسې ځایونو کې یا داسې وخت کې چې هغه وخت دا نه ښیي چې ته هلته په دغه خپل لباس واغوندې، یا هغه ځای ته کوم ځای ته چې ته روان یې هلته باید ته خپل لباس واغوندې. نو زه نه غواړم چې موږ او تاسو داسې کار وکړو. زه نه غواړم چې څوک زما او ستا په لباس باندې، زما او ستا په جامه باندې، یا زما او ستا په وطن باندې یا په ژبه باندې څوک وخاندي. نو هر کله چې تاسو یو رسمي ادارې ته ځئ، یو رسمي کار دپاره ځئ، تاسو کوشش وکئ په خپل وطني لباس کې مه ځئ، په وطني کالو کې مه ځئ. اکثرا ما تاسو هم لیدلي، ما څو ځلې ولیدل، ما کوشش وکړ دغه ملګرو سره زه خبرې وکړم او ورته ووایم چې هر کله تاسو یو ادارې ته راځئ، یو رسمي کار دپاره راځئ، نو بیا تاسو کوشش وکئ چې په وطني لباس کې مه راځئ. ځکه په دې باندې سړی ښه نه ښکارېږي. تاسې رسمي یو ځای ته روان یو رسمي کار دپاره ځئ. لکه څرنګه چې په وطن کې یا په هر ځای کې د هر ځای خپل یو کلتور دی، یو لباس دی، بل هر لباس خپل ځای او خپل وخت لري. تاسو به دلته لیدلي چې یو رسمي ځای ته تاسو ځئ، نو تاسو باید په کم لباس کې لاړ شئ. که تاسو یو داسې پروګرام ته ځئ چې هغه کلتوري پروګرام وي، نو بیا تاسو پوهیږئ چې تاسو په څنګه لباس کې لاړ شئ. که تاسو یو لوبو میدان ته روان یئ، نو بیا تاسو باید پوه شئ چې تاسو کم لباس واچوئ. که موږ او تاسو دلته کوم وطني پروګرام یا غونډه یا څه لرو، نو باید موږ او تاسو بیا په خپل وطني کالو کې راشو، خپل وطني لباس کې راشو، خلکو ته وښیو، دنیا ته وښیو چې دغه زموږ لباس دی، دغه زموږ کلتور دی، دغسې موږ خپل خوښي نمانځو. نو بیا زموږ او ستاسو لباس، زموږ او ستاسو کالي ډېر زیات خوند کوي او ډېر ښکلي ښکاري. خو دغسې په رسمي ځایونو کې یا بعد داسې نورو ځایونو کې چې هلته مناسبه نه ده چې موږ تاسو په خپلو کالو کې لاړ شو، نو بیا زموږ او ستاسو لباس دې سره خدای ناخواسته لږ بې خونده کېږي، موږ او تاسو بې خونده ښکارېږو. ځکه دلته موږ او تاسو ټول د خپل وطن، د خپل کلتور، د خپل لباس، د خپلې ژبې نمایندګي کوو. نو خدای دې نه کړي چې څوک زموږ او ستاسو په ژبه، زموږ او ستاسو په کلتور او زموږ او ستاسو په وطن باندې ګوته جګه کړي او موږ او تاسو پر یو قسم ریشخند ووایي، وخاندي. نو ښه خبره دا ده چې باید موږ او تاسو پوه شو، دغه خبره باید موږ او تاسو درک کړو، دغه خبره باندې باید موږ او تاسو پوه شو چې خپل وطني لباس موږ او تاسو باید کم ځای کې واغوندو. دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. زما خپله ډېر زیات خوښېږي چې دلته زه خپل وطني لباس واچوم. زه دلته نورو خلکو ته وښیم چې زما دغه د وطن لباس دی، دغه مې ژبه ده، دغه مې کلتور دی، او زه په دې باندې ویاړم. زموږ او ستاسو د کالو نه په دنیا کې ښایسته ترین او ښکلي کالي نور نشته دی. زه چې هر کله خپل دغه کالي اغوندم، نو زه ډېر زیات د آرامش او د ډېر زیات د خوښۍ احساس کوم.
زما هرګز دا مطلب نه دی چې خدای ناخواسته ما ته په ځان په دې باندې بد ښکاري. ولې باید موږ تاسو په دې خبره پوه شو چې موږ تاسو ځای وپېژنو، وخت پې وپېژنو چې موږ تاسو خپل وطني کالي په کم ځای او په کم وخت کې واغوندو. زما د نننۍ ویډیو همدا مقصد و. امید لرم چې تاسو پوه شوي یاست او کومه خبره زما په تاسو باندې بده نه لګېدلې. نو مننه ملګرو. که څوک څه پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه ته په ویډیو په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته خامخا جواب درکوم. مننه. په مخه.